زوی بچی مې یو هم په حق رسېدلی یو بل زوی مې مېړه مې په ژوندي زاړنده ورکړي نه مې هډوکی لیدلی او نه مې قبر لیدلی او دغه درې لمسکیان مې دي یو اته کلن دی او دوه دغه دي او موږ دغه درې به د الله هیلې ته ناست یو هېڅ شی هم نه لرو زویه دا راباندې تېرېږي قرضداره یو پریشانه یو څوک هم داسې راکاږي څوک د المسیان وایي موږ باندې خرڅ کړه څوک څه وایي څوک څه وایي موږ د الله هیلې ته ناست یو بس څه به وکړو زویه نور زامن دې پاتې نه دي هېڅوک نشته زویه دغه زوم مې دی ناغه ای تورې کورتۍ والا مې زوم دی ناغلته را سره پروت دی هغه یوه کوټګۍ ما ته را کړې ده بله ورځ دې ویل دا توره تیاره ده پکې نه رڼا شته نه ښه شته نه بد دغه جامې خو به دغه هم خلک راکوي زویه دغه ګاینډو ته مې ورکوي زه ګرځم دغه امسا باندې یو بل یې راکړي دوی ته یې راوړم زه هېڅ نه لرم د هغه الله نه مه واره نور هېڅ شی نه لرم د زامنو معلومات دې شوی نه دی چېرته یو شوی دی چې هغه مړی راوړی دی او کور مې وخوږیاڼو کې کور لاړو موږ راووتو او زوی او خاوند مې ژوندی زاړنده ورک شو چې داعشونه ورک شو د طالبانو نه شو د حکومت د خوا نه شو نو هغه به الله خبري څوک خبر نه دی زوی دغه دواړه دې انګور دي دا مې دواړه انګور دی دغه درې لمسکیان مې دي هېڅوک نشته دا اته کلن مسکی مې دی 50 روپۍ ورکوي ښار کې او هغه ما ته جمعه په جمعه راځي یوه جمعه یې ورځ تېره کړي 50 روپۍ ما ته راوړي یا 250 شي یا 200 شي د یوې جمعې هغې باندې ما چې شی کار کېږي نه ښه کېږي نه بد کېږي خپله مریضه یم زویه چې زه هم چې خدای د دې نه مرګ ښه دی چې زه مړه شم ښه دی دغه حیوانان خو به وینم نه دا کونډې خو به نه وینم که نه سترګې به مې پناه یي زویه هغه خدای مرګ هم ما ته نه راکوي نو نه پوهېږم الله که پوهېږم مورې د مرګ دعا مه کوه همیشه د الله نه شکر باسه الله به ورحمېږي مورې خیر دی او مورې نور دغه د کور دغه لباس کالي هېڅ نه لرو زویه نه بیټرۍ لرو نه شمشۍ لرو نه بستره لرو نه کمبله لرو نه کټ لرو الله مې دغه زوم ښه وساتي دي تاسو سره این هغه کوټګۍ را کړې ده هغلته زړې بسترګۍ دي لور مې خواري غریبي ده پولۍ خرڅوي غریبو او ما ته یې را کړي ماخوستن شکینو یوه ټیکله یا دوه ټیکلې یا چا صابو څانګه پخ کړي هغه راولېږي هغه وخورو او زړې کمبلګۍ بړستنګۍ په سر راواچوو نور هېڅ څه نه لرو نه کاسه نه دیګی نه چمچۍ هر څه پاتې شوي موږ ته نه راووتو چې زمن لاړ خاوند لاړو دغه سرونه خو م لاړ نه شي دا نور مې هر څه پرېښي ته نه راوتلی یم زویه نو الله هم شته بې د الله نه بل څوک نه لرو هغه الله هم شته دی نور هېڅ څوک نه لرو د هغه نه را اعلان دی غمخوره هم نشته دی الله هم دې غمخوری شي زموږ دغه دوه انګورې پاتې دي نوي واده شوي وو چې هغه زامن یې ورک شولې او یو کال یې شوی دی یو زوی مې این هغې خوانۍ زوی مې یو کال واده شوی دی او دغه درې بچي مې دي دغه ګورګلکي دي اته کلن دی دغه جلکۍ ده او دغه ده من د افغانستان ماشاءالله یم شوټه یم تللی نه شم دغسې پورې نه ودیل دا زوم مې دی لاس را ونیولم دغلته یې راوستم او داسې ته کېناستی نه شم کټ ته خطی نه شم زویه دغه ما زندګي دی ته ولې داسې وایي نو دې نه مرګ خو ښه دی که نه چې موږ ته خدای مرګ راکړي عزتمندو دغې مور خدمت ته د مخکې هم راغلی یم یو باحساسه ورور څه پیسې را لیږلي وو چې وایي دغې مور ته یو څه سودا واخله او یو سر پاتې وي یو څه مې ورته اخیستی نو تاسې ګواه اوسئ چې یو څو روپۍ پاتې مورې دغه پیسې به درته درکړم چې رښتې مې درته سودا راوړې ده مورې الله دې آباد ودان خدای دې وپنځوه زموږ په حق کې تا کوشش کړی تا سره دې خدای کوشش نو عزتمندو دغه 3000 روپۍ دي او نوره مې ورته سودا راوړې مورې دغه 3000 روپۍ واخله چې بچو د څه کالي مالي واخله ځان د داوي وکړه او سودا مې درته هم راوړې ده هغه هم کاته کوم ښېګڼه مونږ چا سره کړې ده مونږ سره خدای دې ښه ورسره وکړي خدای دې ښېګڼه ورسره وکړي الله تعالی دې هغه دنیا او دا دنیا سمه کړي خدای دې ورکړي پاک پروردګار خدای دې هغه تنګ ځای کې ورپکار کړي چې مونږ سره دا ښېګڼه چا کړي مشتبه وروره ستا امانت مې پې وسپارله 3000 مې نغدې ورکړلې او نوره سودا مې ورته راوړې ده او عزتمندو راسره اوسئ چې دغه سودا ورته هم کته کړم ماښام دی ناوخته هم ده خو د دغې مور خدمت ته راغلم چې دغې پیسو ته د دې ډېر اړتیا درلودله عزتمندو راسره اوسئ
حضور کی دی ولاړ وای لما خامت سهارا ستا د عشق په زولنو کی وای حبیب نور زمندو دغه مې ورته سودا راوړله دا تاسې ګورئ او 3000 روپۍ مې دغې مور ته نغدې ورکړي دي چې د کور مکمل سودا ده دعاګانې خدای دې همدا دنیا سمه کړي هماغه هر مشکلات چې خدای دې اسانه کړي چې موږ سره دغه مرسته وکړله الله دې بچي لري خدای دې وښې ورسره وکړي پاک رسول الله تا سره چې تاسو موږ سره څوک ښه کوي خدای دې ښه ورسره وکړي خدای دې مشکلات هر مشکلات هر تنګسۍ که دا دنیا که هغه دنیا خدای دې سمه کړي وا دې اورېده نو زمونږ دا اوس زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ سروزي وانصر